چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خلکو نه زیات سخي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه سخا کې به ډیره اضافه راغله چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان کې د جبرائیل علیہ السلام سره ملو شو او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام به د رمضان په هر شپه باندې راتللو او د قرآن درس بکیدلو د قرآن درس بکیدلو فیدارسه القرآن نو فلرسول الله صلی الله علیه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله نو چې جبريل علیہ السلام براغي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به چې کله د جبريل علیہ السلام سره ملو شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سخاوت کې به نورم اضافه رااله او سخاوت به داسې شو لکه ریح مرسله چلیدون کې هوا څنګه چې چلیدون کې هوا دا په هر یو سیز باندې ورځي نو دغه شان د رسول الله سخاوت به عام شو او زیات بشو هر چاته به فایده نو رمضان المبارک کې یو بدني عبادت دی چې هغه په خپل بدن باندې د روزې پابندۍ تیرولی او مالی عبادت چې خپل مال نه هم د مسلمانانو سره ایثار کولی ایثار دی ته وایي چې بنده ته په خپل ضرورت وي خو بل بنده په ځان مخ کیږي خپل یو څیز ته زړه کیږي حاجت یې دی خدای ځان پرېږدي او بل لی ورکړي نو رسول الله فرمایي رمضان دا د ایثار او د همدردۍ میاشت په دې کې به همدردي کې دا الله شان دی چې په کال کې داسې عبادات داسې ورځې داسې وختونه پیدا کړي دي چې په هغې کې مسلمان ته د خپل زړه د خپل خیالاتو او د خپل فکر د بدلولو موقع میلاوي په هغې کې یو موقع د رمضان ده یو موقع د اخترونو ده د اخترونو دا داسې موقع دي چې پخوا به خلکو ډېر یو بل سره زیاتې کړي خو چې د اختر مبارکه ورځ به راله یاره مبارکه ورځ ده بختوره ورځ ده راځه د پلار له ورځم راځه د مور له ورځم راځه د خور له ورځمه راځه د فلاني له ورځمه چې دا خبره ختمه کړو نو د دې په برکت سره به خلکو لوی لوی خفګانونه دا ختم کړو دغه شان رمضان دی ټول کال په یو بنده کې خراب عادتونه دي راشه رمضان دی د دې روزې د برکته راشه بس دا خبره ختمه نو دې کې به یو بل ته نیتونه صفا کوو یو بل ته به خیالات صفا کوو او یو بل ته به زړه صفا کوو او هغه اخري چې په دې زړونو کې ټول کال جمع شوي هغه به ختمو او په هغې کې الله امداد کوي امداد څه کوي چې الله سرکشه شیاطین قید کړي بل الله دا امداد کوي چې د نفل و ثواب د فرضو برابر کړي بل الله دا امداد کوي چې د فرض او ثواب یو په اویا باندې زیات کی بل دا امداد کوي چې دا د ایثار او د همدردۍ میاشته د یو بل سره ایثار او همدردي وکړي په دې ورکړه راکړه سره د انسان د زړه نه خیرې ختمیږي خفګان ختمیږي دې وجې نه سلام چې دی دا د مسلمانانو د ملاقات په وخت کې ډالۍ ده نبی علیہ السلام یو ورځ صحابه کرامو ته فرمایل چې تاسو تر هغې پورې مؤمنان نشئ جوړېدلی او بیا وفرمایل چې تاسو تر هغې پورې کامل مؤمنان نه یې چې تر څو پورې تاسو خپل منځ کې محبت نه وي یو بل سره حتی تحاببتم نو بیا صحابو ته وی تاسو ته زه یو داسې عمل وښیم چې تاسو هغه کوئ نو ستاسو به د یو بل سره محبت پیدا شي یا د الله رسول وښیه راته وی تاسو سلام عام کې په خپل منځ کې نو سلام یو داسې ډالۍ ده چې په دې د چا خرچه نه راځي خو محبت ورسره سیوا کېږي نو چې تا په یو پیسو باندې یو څیز اخیستی دی یو څیز دې جوړ کړی دی یو څیز دې ګټلی دی او هغه دې چاله ورکړه نو هغې سره محبت سیوا کېږي الله رسول فرمایي تحادو تحابو خپل منځ کې هدیې ورکې تحفې ورکې ستاسو منځ کې به محبت سیوا شي دا هدیه کله د ښکلي اخلاق وي
د روښانه تندي وي، د خو خبرو وي. د خو خبرو په بدل کې ښې خبرې وکړه، محبت به سیوا شي. سلام وکړه، د سلام جواب ورکړه، محبت به سیوا شي. ستا په دسترخوان باندې پنځه شپږ څیزونه دي، یو ترې نه ګاونډي کرولیږه، غریب کرولیږه، محبت به سیوا شي. نو دا د ایثار او د همدردۍ میاشت. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لبا جبریل علیه السلام راتللو. د رمضان په هره شپه کې به راتلو. د قرآن او د رمضان خاص رشته ده. وی دا قرآن چې دی دا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د قرآن تلاوت پکې شروع کی. که کم بنده وی چې زه په رمضان کې یو ځل قرآن ختم کم، نو د قرآن دا 14 کرښو والا قرآن راواله یا 15 والا، او د هر مونځ نه بعد 4 صفحې وایه، 2 پاڼې په میاشت کې به یو ځل قرآن ختم کی. د سهار مونځ نه مخکې یا وروستو 2 پاڼې ووایه، 4 صفحې په یو ځل ورته مین خله. که په یو ځل کولی شي ډېره ښه ده، خو هغې کې بیا تسلسل نه وي. او اوس خو اسانه ده، اول دې موبایل نه ښه مزېدار اپریشن وکړه، صفا یې کړه، دا ګندګي ترې ختمه کړه، او بیا پکې قرآن ډاونلوډ کړه. او د سهار مونځ نه مخکې یا وروستو 4 صفحې وایه، د 14 کرښو قرآن پکې راواړه، 2 پاڼې شوې. د ماسپښین مونځ نه مخکې یا وروستو 4 صفحې وایه، 2 پاڼې شوې. د مازدیګر نه مخکې یا وروستو څه ټیم درته وخت میلاویږي، دونه وخت پې نه لګي، 10 منټه به پې لګي. چې رمضان ختمیږي تا به یو ځل قرآن ختم کړي، عمل به پې شروع کوو که خیر. ډېر ملګري قرآن نه وایي. ها، دا قرآن اشرف علي تانوي رحمه الله خپلو مریدانو ته په خپلو ملفوظاتو کې حکم کړی، حالانکې هغه ډېر لوی شیخ و، د تصوف لوی امام. وی دا د تصوف دا ذکرونه او دا چیلې او دا وی رستو دي. وی رمضان کې د ټولو نه اهم څیز هغه قرآن عظیم الشان دی. تاسو وی قرآن له غاړه ورکړئ. ماسپښین د قرآن تفسیر کېږي، په هغې کې شرکت وکړو، د قرآن تلاوت وکړو، او قرآن په تراو کې ختم کړو. ګوره ټول قرآن او رمضان دی، قرآن او رمضان دی. خو څوک وایي چې یاره زه قرآن 2 ځله ختمول غواړم، نو لږې سیوا که، الله درله فارغ وخت درکړی دی، الله درله ښه ځواني درکړې ده. نو د سهار مونځ نه مخکې یا وروستو 8 صفحې وایه، 4 پاڼې. ماسپښین نه وروستو 8 صفحې، 4 پاڼې وایه. مازدیګر، ماښام، ماسخوتن، نو چې که خیر د اختر اعلان کېږي تا به 2 ځله قرآن ختم کړي وي. د مونځ نه مخکې وروستو مونږ څونه بس کارونه کوو، خبرې کوو، یو ځای ولاړ بل ځای ولاړ. زه خو الله دې اسباب برابر کی، حرمینو کې مې دا 2 رمضانه تیر کړل، الله دې اسباب برابر کی. دعا کوئ چې الله اسباب برابر کی، الله دې ستاسو د ټولو نصیب. خو زه خو پرون ناسې تنګ شوی یم، دلته خو مونږ یو بل پسې نښتو، یو د یو نه خپې راکاږو، بل د بل. فلاني دا چلو کو، فلاني دا چلو کو. د خدای بندګانو الله یاد کې، رمضان دی، پرېږدی دا خبرې، ښه مزېدار الله یاد کې، الله ته متوجه شي، قرآن د قرآن تلاوتو کې. نو دا مونږ څونه ابس خبرې کوو، د مونځ نه مخکې وروستو ابس خبرې. د دې په ځای 4 صفحې قرآن وایه، 2 پاڼې. چې رمضان د ختمېدو د اختر اعلان کېږي که خیر یو ځل به قرآن ختم کړي، نو په دې به عمل کوو. نو نبی علیه الصلاة والسلام له به جبریل علیه السلام راتلو، او فرمایي روایت کې د عبدالله ابن عباس فیدارسه القرآن، د قرآن درس به کېده. نو دا به څونه قرآن خو په 30 کاله کې نازل شوی دی، لږ لږ. اول د لوح محفوظ نه اسماني دنیا ته ټول نازل شوی دی، د لیلة القدر په شپه. د هغه ځای نه د الله د رسول په زړه باندې، په سینه باندې په 30 کاله کې لږ لږ جبرائیل امین راوړلو. نو دا به څونه قرآن و. د دې کې 2 قوله دي. یو قول لا چې څومره قرآن دی د ټول قرآن دور به کېده، او دویم قول لا دی چې څومره به نازل شوی نو د هغې به کېده. نو هغه ړومبی قول چې د ټول به کېده، نو د ټول دور به یې وکړو، بیا هغه حصه چې لا نه وه نازله شوې هغه به د الله د رسول نه هیره شوه، او چې کوم به نازل شوي هغه به پاتې شوه. او دویم قول دا دی چې څونه نازل شوي نو د هغې دور به یې کړو. نو د الله رسول به جبریل علیه السلام سره قرآن اړو. نو انشاءالله قرآن به پکې اړو. د رمضان مبارکه میاشت ده. رمضان یوازې دا نه، نبی علیه السلام فرمایي هغه بنده من لم یدع قول الزور والعمل الصالح، هغه بنده
من لم يدع قول الزور والعمل به چې هغه په رمضان کې دروغ پرې نه ښودل، خلاف واقع وینې پرې نه ښوده، دروغو کې غیبت هم راغی، چغلي هم راغله، دروغ هم راغله، خراب او فحش خبر هم راغی. نو الله رسول فرمای فلیس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، الله ته هیڅ حاجت نشته چې د خوراک او څښاک بند کړی دی. دا خو ځناور هم کولی شي، خولې ته ورله کورې واچو، خوراک څښاک به نه کوي، لته به وی، په غلط ځای کې به متیازې کوي، سوټه به کوي، پردې فصل به خرابوي. نه، انسان به داسې نه وي، بلکې د ده د ټولو اعضاو به روژه وي. الله دې موږ ته په صحیح طریقه باندې د روژې د نیولو توفیق راکړي.